د چپرهار لوبډله د 7 ولایتونو په کچه د والیبال سیالیو اتله شوه. څه موده وړاندې په ننګرهار ولایت کې د کابل، کاپیسا، کونړ، ننګرهار، لوګر، لغمان او میدان وردګو ولایتونو ترمنځ افغانستان امن دی تر نامه لاندې د والیبال سیالۍ پیل شوې وې چې تېره ورځ د زرګونه نندارچیانو په شتون کې په یوې جذابې پایلوبې پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبې ته چپرهار او جلال آباد ښاروالۍ لوبډلو لار موندلې وه چې چپرهار پکې سیالۍ لوبډلې ته د 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې په خپل نوم کړ. د هند کرکټ بورډ ویلي چې د ټاټا کمپنۍ له 2024 کال څخه تر 2028 کال پورې د 2500 کروڑه هندي کلدارو په بدل کې د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو مالي ملاتړ ترلاسه کړ. دا د IPL سیالیو د پیل راهیسې د پیسو تر ټولو لوړه اندازه ده چې یوه کمپنۍ د دې سیالیو د مالي ملاتړ په بدل کې د هند کرکټ بورډ ته ورکوي. د تنکۍ ځوانانو په نړیوال جام کې تېره ورځ هند، انګلستان او پاکستان لوبډلو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو خپلې لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې. هند بنګلادیش ته د 252 منډو هدف ټاکلی و چې بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 168 منډې وکړې او لوبه د هند په ګټه پای ته ورسېده. په بله لوبه کې انګلستان د سکاټلند لوبډله په 104 منډو راټوله کړه او په ځواب کې انګلستان دغه هدف یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ افغان لوبډلې د پاکستان له لوري ټاکل شوی هدف ترلاسه نه کړ او خپله لوبه یې پاکستان ته وبایلله.